چې دې اهل لري دې جهنم له بشیر وباسه وی څومره به څومره کې وی په زرو کې نه حسو نه د جهنم والا یو د جنت والا رسول الله فرمایي واړه ماشومان مسپینګری شي دا اوس مون بخلو وای چې په دې جمعه کې بسلو کې نه نبی کسان یو خوشي زر خلا پرې دا یو جدا شنو دا به کم صح حالاتي چې لکه دې جمعه د دروازې به بندي کې بدی کې به یو کس بچکیږي او دغه نه نبی کسان دا به وجلې کېږي هر سړي سره به غم جوړ شي د الله نبی فرمایي وی چې کله دا خبر رب العالمین وی چې بزرګ نه حسو نه نبی کسان د جهنم والا د جنت والا وی دی وخت کې به دا وړو ماشومان مسپینګری شي د غم د وجنه اليوم الحق الله دا رښتینی ورځ ده الطامه الكبرى دا لوی مصیبت چې کله په انسان باندې راشي نو امي د املا رحمت کې امي د جبه بند کی انسان چې تبنکر مرعوب شي خبره دې غړي وړي شي الله دا د شورز دا چې زما مخې له ودرې کې ګور ساسو بدام لاګان رحمت کې مودا جبه به کار نه کوي بند بشه بنده الصاخه د انسان د غوګونه به کانه کې راکې سړی چې بل شله به مخ باندې پړق ورکی ډیر وخت لپاره به غوګونه کې برار جوړ شي د غوګونو ملوي کار پرې دی الغاشيه الله د انسان په پټ کې دا پټ بشي د عذاب د وجنه اليوم الاخر سنه ورځ دلیل به دی باندې چې دا سخت ورځ الله رب عزت تعبیرات بار بار کوي ولی کوي بار بار وجدارا چې کله یو تعبیر مونږ لوي او کله بل او کله بل دا قرآن مقصد مې چې مونږ ته ویریږي د رسول الله په حدیثو کې دوه قسم علامات ذکر شوي دي یو علامه پکې واړه ذکر شوي دی او باز غټ اجمالی موږ تاسو غټ غټ حالو یو عالم په دې باندې کتاب لیکلی نهایت العالم او بیا د رسول الله پاک مبارک احادیث نه هغه ټول علامات را جمع کړي دي د دې اهل المجموع سره احسان دي جسمن توجید لپاره برابر کړی دا اوګد حدیث رسول الله فرمای یو نه خبره کې دا ذکر کړی دا چې وینځه بخپل مالک وزيږي درې څه مطلب اې دې دا مطلب شو معنا دا چې د لور وروچته شو به مور باندې به امر کوي چې مور اسمانه فار دا وکاو دا وکاو دا در قیامت علامه ده یعنی لور براجګي او د خپل مور نه به خدمت علي خادمه وروچته شو د خپل مالک نه به خدمت والی معنا حالات بد شي ګډ وډ شي کشر او مشر به بالکل معلومیږي نه رسول الله فرمای انسان به د ملګری غم کوي پلار بخپه کی انسان به د خپل کجې غم کوي مور بخپه کی پلار او مور له تاسو بس پويږي چې پويږي غزمانه خزه پويږي او د قشن زمانه ملګری پويږي نو رسول الله فرمای چې کله حالات د ګډ وډ شو چې نه بګي د مشر مسله معلومیږي او نه بګي د کشر مسله معلومیږي ته پوهې شه به خبره باندې چې د قیامت علامه ده دغه حالت اوس موجود دي خزه سړی راوړاندې کوي د مور خبر وګورځي ملګری سړی راوړاندې کوي د قشن دی پلان خبره فری دي دویمه علامه رسول الله فرمایي په آبادیانو باندې په فخر شروع شي څه مطلب اقا انسانان چې هغه په ګډي بځې سره ولي او خان به سره ولا هغه برشه اوچته اوچته پلازې به جوړیږي چې لکه دا خو پلاني شه مارکیټ دی او دا خو پلاني شه دکان دی او دا خو پلاني شه با پلازا را تقریبا اوس دا حالت تاسو ګورئ دا کوم نمونه چې په اوچت مارکیټونو باندې خودري د قصړی نوم تواله یا به هغه چرته ګډ سره ولې یا بځې یو خان په خبره باندې پویدون رسول الله فرمایي لیکن اوس دا مسله شروع شوې د الله نبی فرمایي وې د شګل کاریانه په دې آبادوي کې وشي لکه رنگینا کپڑا تاسو تعمیرات وګورئ بل روایت کې د شراغلی د کعبه داسې به مزیدار جوړه کې لکه کعبه چې جوړه ده دغه کانه چې بلې گاډو کې کته شي یا د یو غرنه راځي یا بل غرنه تاسو پوه شئ په دې باندې چې قیامت په علاماتو کې لوی علامه ده